یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي خاوند څومره وخت د خپلې ښځې څخه مسافر کېدلی شي؟ یعنې څومره اندازه ورته اجازت شته؟ نو محترمه، و خاوند ته 4 میاشتې اجازت شته چې د خپلې ښځې څخه مسافر شي. خو البته د افسوس ځای دا دی، خواشینونکې خبره دا ده چې اکثره ځوانان په ایران او په نورو هیوادونو کې مسافر دي. ځوانې ښځې دلته په افغانستان کې ناستې دي په میاشتو میاشتو، په کلونو کلونو. دغه بدبخته ظالمان ځوانان یا خو بې د سره ښځې نه کولی، کیدای شي هلته اکثره په دغه خارج هیوادو کې اکثره ځوانان په جناګانو باندې اخته دي. هر ځای د جناګانو دفترونه شته، هلته ساعت تیر دی. خو دلته ځوانې ښځې تر شا پرېښي دي، هغه هم د خسر په کور کې د لیورو سره. دا بیا بل فساد و فتنه ده. یا خو به مو د سره ښځې نه کولی، یا به مو خپلې ښځې هم د ځان سره دورې بیولې وای. بعضو خو دورې په خارج کې بل واده کړی دی او دلته یې ښځه تر شا پاته ده، انتظار یې کوي. دا شهوت د انسان سره ذاتي الله پاک پیدا کړی دی. دا د انسان او د حیوان دپاره یو ذاتي وصف دی. دا د هر چا سره شته چې هر څومره ښه سړی وي، دا شهوت یې زیات وي، شهوت ورسره وي. او چې هر څومره متقي ښځه وي، شهوت یې لا زیات وي، شهوت ورسره وي. نو ښځه تر 4 میاشتو هاخوا نور تاب نه لري د شهوت. نو هغه ځوانانو ته مې خطاب دی چې په کلونو کلونو په میاشتو میاشتو د خپلو ښځو څخه مسافر وي، د خدای پر لیاز دغه خپلو ښځو ته بیرته راسئ، بیرته رجوع ورته وکړئ. چې هر څومره مجبوری، والله که دومره اندازه مجبوري وي چې یو څوک دې په کلونو کلونو د خپلې ښځې څخه، د خپل کور څخه، د خپل هیواد څخه و خارج ته مسافر شي. خو اوس یې دا عادت و طبیعت جوړ شوی دی چې راشي په افغانستان کې یوه هفته و 2 تېره کړي، بیا ولاړ شي په کلونو کلونو، بیا په ایران او په نورو هیوادو کې، په ترکیې کې وي، په عربستان کې وي، په اروپایي هیوادو په نورو کې وي. نو که چیرې دومره اندازه مسافرۍ تاسو کوئ په کلونو کلونو، بیا خو نو دغه ښځې ته طلاق ورکړه. د دې ښځې، د دې مسلمانې، د دې معصومې ښځې ژوند مه خرابوه. دا به د بل چا سره نکاح وکړي، ته ورځه بارونه هلته په کلو کلو باره کښېنه. که دې خدای نه کرده جنا کول، که دې بل نکاح کول، که دې هر څه کول، تر شا خو به بله ښځه انتظار نه درته کوي. ښځه هر وخت محتاجه وي. نو بیا چې ته ځینې مسافر یې، د لیورو سره وي، یا د بل چا سره وي، یا د پلار کور ته وي، په مشکلاتو کې ژوند کوي، په سختیو کې ژوند کوي، اولادونه هم ورته پاته وي او فتنې هم ورته متوجه دي. د خدای پر لحاظ یا دغه خپلې ښځې د ځان سره بوځئ، یا طلاق کې کوي، او یا بیرته راسئ. ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو، زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.